د 20مې پېړۍ په پیل کې هغه وخت چې کمپیوټرونه نوي جوړ شول نو ډېر ستر وه، خو نن د ترانزیسټرونو له برکته دوی دومره واړه او کوچني سوي چې ان موږ یې په جیبونو او بستو کې هم راسره ګرځولی سو. دا کار د پروسیسرونو په مټ شونی دی چې د چټک حساب کولو دپاره جوړ سوي دي. ترانزیسټر هغه برېښنایي آله ده چې د کرنټ او یا د ولټ د بهیدنې د کنټرولولو دپاره کارول کیږي، او بله دا چې د سویچ یا بټنې کار هم ورڅخه اخیستل کیږي. ترانزیسټر په 1947 کې د لومړي ځل لپاره جوړ سو او د ګروپي ترانزیسټرانو ځای همدې کوچنیو ترانزیسټرانو ونیوی. د دغه ډول ترانزیسټرونو په جوړېدلو کې د دوه ډوله توکو څخه کار اخیستل سوی دی. دا هر توکی د خپل ځان سره برېښنا لیږدوي یا هم په خپل ځان کې کرنټ لري. د دې انځوریزې څخه هدف د ترانزیسټرونو جوړښت او تاریخ بیانول نه دي، خو تر لنډې پیژندنې وروسته موږ خپل هدف ښه پیژندلی سو. تاسو به د ترانزیسټرونو ډول نومونه اوریدلي وي، لکه BGT، MOSFET، JFET